السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ مایکروسافټ ایکسل. دلته کې ما سره یو ټیبل دی، تاسو ګورئ دا د کالم کې ما سره آی ډي ده، په دې بل کې ما سره نوم دی او بل کې ما سره وظیفه ده، دلته کې ما سره معاش دی. نو که دلته آی ډي په ترو زه یو څه سرچ کول غواړم او فرض کا 1000 او 11 او زه د کیبورډ نه انټر پرس کوم، نو دا ماته وایي چې عدنان یې نوم دی، مامور دی او 8000 روپۍ معاش دی. دا دې ځای کې ما یوه فرموله استعمال کړې ده چې هغې فرمولې ته وایي لوک اپ فرموله. تاسو به دا خبره کوئ چې اوس دې وړوکي ټیبل کې دلته د فرمولې استعمال څه ضرورت دی؟ مطلب دا خو اوس موږ مینول هم کولی شو چې دا کار اجرا کړو. زه در سره منم چې دلته اوس د فرمولې دپاره ضرورت نشته دی، خو که چېرته تاسو ته داسې یو ټیبل درکړل شي چې هغه کې بې حساب او بې کتابه ډېره زیاته ډیټا وي، هغه کې تاسو بیا سرچنګ کوئ، نو هلته بیا مینول دا ډېره زیاته سخته ده. تاسو مجبور یاستئ چې یو بدیله لاره باندې غور وکئ او هغه لاره د لوک اپ فرموله ده. زه دا دې ځای نه دا ټول ډیلیټ کومه. سوال دا دی چې دا فرموله اوس موږ څنګه استعمال کړو؟ د فرمولې په استعمال او د فرمولې مطلب دا فرموله موږ څنګه دې ځای کې اپلای کړو، په دغې باندې کار کوو. نو دې نوم کې زه ودرېږم، د نوم چې کوم کالم دی دې ځای کې به زه کیبورډ نه مساوي علامه پرس کړم او د مساوي علامې نه بعد به زه چې کوم دی لوک اپ ولیکم او د لوک اپ نه بعد به زه قوس شروع کړم. بیا ورته وایم چې ما سره دا خانه ده، د آی ډي خانه کې چې کله مطلب زه یو څه ولیکم، یو څه پکې ټایپ کړم، نو بیا به ورته وایم چې بچی د لوی شه دا به د ټول ټیبل کې ماته وګورو. چې کله دې په ټول ټیبل کې پیدا کې بیا به زه کامه ولګوم او بیا به ورته وایم چې بیا به د نوم کالم کې چې کومې دلته وایي ماته نوم راوباسي او بیا به د کیبورډ نه زه انټر پرس کړم. نو دې ځای کې ما ته اوس ولیکل چې NA مطلب ناٹ اویلیبل. تاسو وګورئ دې ځای کې زه اوس یو فرض کړه 1000 او یو لیکم او انټر کوم، ما ته وایي چې احمد دی. نو دا که اوس د وظیفه معاش او مجموع ټولو کې زه دغه فرموله بار بار اپلای کوم، نو دا لږ وخت نیسي. نو زه اوس څنګه چل کوم؟ راځم دا دې ځای نه او دا ډرا کوم. چې کله دا ما دې ځای کې ډرا کړي نو یاد ساتئ دا به ما ته صحیح ریزلټ نه راکوي، دا به ما ته کې صحیح ریزلټ نه راکوي. زه ګوره دا دې ځای نه اخلم او دا به زه دې ځای نه ډرا کړم، نو دا نتیجه ما ته دې ځای کې دا صحیح نه راکوي. ولې نه راکوي؟ چې هلته سل مطلب سل کې تغییر راځي. ما دې نه مخکې یو بله ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړې وه چې هغه کې موږ دا خبره تشریح کړی و چې موږ به سل څنګه لاک کوو او موږ سل ولې لاک کوو. نو تاسو هغه ویډیو در سره وګورئ. خو زه دلته کې خلاص وایم چې دې ځای کې به موږ دوه شیونه لاک کوو. یو دا آی ډي چې کومه دې ځای کې موږ دا آی ډي چې کوم سل دی دا به لاک کوو. نو دا ما انتخاب کا او F4 مې کیبورډ نه پرس کا، او بل چې دا ټول مطلب دا ټوله ډیټا چې کوم ما انتخاب کړې وه ټول ټیبل دا وزه انتخاب کما او کیبورډ نه به F4 پرس کما او لاک بشي او بیا به د کیبورډ نه انټر پرس کما. نو چې اوس کله زه دا دې ځای نه د کار نه د کوی نه راواخلم او ډرای کما، نو ما ته به دلته اوس نتیجه صحیح راوځي. ګوره 1001 کې دلته کې ما سره زه ودرېږم، احمد دی، مدیر عمومي دی او 10,000 روپۍ معاش دی. دې ځای ته تاسو ګورئ. زه یو بل ورکوم، فرض کا 1003 آی ډي زه ورکوم، 1003 او کیبورډ نه انټر پرس کوم، خاطر نوم دی، مامور دی، 8000 روپۍ معاش دی. ګوره دې ځای کې دا دی. نو خدای دې وکړي چې په دغې فرمولې باندې تاسو پوه شوي اوسئ.